لایف شیر کوي زړکو. اوس تا ته پته و چې ته به مسافر کېږي، ته به پردې وطن ته راځې، ته به بیا ټریلر چلوي، خپل قسمت نه خو څوک نه خبر که نه؟ نه زه د تاسې یوه خبره وکړم که نه، لکه موږ د مسافرو له به م الله پاک وایي چې اوس راشئ ما سه حساب وکئ. څنګه؟ لکه زما یو ماما و، هغه 40 کاله دوبۍ کې تیر کړي، 40 کاله، او په 40 کالو کې هغه باچا یو زوی و هغه یې رړولی و، بیا مطلب هغه خپل کور جوړ کو، مطلب هغه ګاډی هر څه خپل هر څه وکړه که نه، لکه 40 کاله. د 40 کالو نه بعد هغه بیا کلي ته چې لاړی نو په لاره کې مړ شوی و. خو دونه به وخت دغه څه وي، د هغې رزق هم دومره و وخت په دنیا کې. زه درته صحیح خبره کوم، لکه موږ مسافر چې دا څومره مسافر یې په دوبۍ کې، سعودیا کې، عمان کې، بحرین کې، قطر کې، لکه موږ وایستو ډېر پکې داسې دي چې هغه خو سره کور دار هم نشته. لکه زه صفا ووایم اوس بلجیم کې زما ملګری دی اریان نامې ده، پوه شوې پرې خبر ته چې اریان راځي نو د هغه به څومره ټیم شوی پوه شولې. یو داسې امریکې کې دي داسې ډېرو، هغه خو بیخي داسې دي چې هغه غریبانان خو په هلته هغه شي استخاورې شي پوه شو، صفا خبره سي. نو زه درته وایم چې موږ نه به هم بیا الله تپوس کوي چې یاره مطلب دا دی ما سه حساب وکئ. تپوس د هر چا نه کېږي، د خپل اعمالو کېږي. نه هغه خبره دې صحیح ده، کېږي خو د ملا نه هم کېږي، خو په کور یې که نه، هغه خو په کور داسې انسان نشته چې د هغې نه به تپوس نه کېږي. نه که نه زما په خبرې ته پوه نه شو. زه وایم چې اوس کور کې جومات کې ملای پوه شولې، وا جومات له لاړ شي، اذان وکړي، جامه ورکړي، وراشي کور کې څملي پوه شوې. نه هغه نه تپوس په کار ده چې وشي. مطلب موږ ته چې الله پاک لږ اسانه کړي، صحیح نه ده، لا لږ نه چې ټوله راته بس چې څه زموږ په قسمت کې هغه به کېږي. باقي تپوس د هر یو مسلمان نه کېږي، د هر یو کس نه به تپوس کېږي. که هغه ښه کارونه کړي، که هغه بد کارونه کړي، هغه هر څه الله ویني. نه د هغه درېوالو خبره وایي قسمت خو کته کړی خر دی په هر ځي پوه شولې. پکتیوال مننه قربان شم. نه قسمت ګوره صحیح دی، خو تا ته خو الله پاک سترګې هم درکړي دي که نه، چې تا ته وایي چې دا کار مه کوه، ته ولې کوې. پکتیوال مننه قربان شم. شکر دی، په کروڑونو شکر دی، خو زه په دې زندګۍ کې تھینک یو قربان پکتیوال. 10 کاله یا 10 کاله 15 کاله بار په مسافرۍ کې 10 کاله بس پکتیوال بس دې مننه قربان دې شم. بس دې پکتیوال بس دې ځوانۍ کې مسافري تېره کړمه پوه شولې، او کلي ته لاړ شم بوډا شم نو بیا به ما څه ده. ګوره شکیل خانه، ځوان په مزدورۍ ښه ښکارېږي، په کارونو باندې ښه ښکارېږي، په محنت باندې ښه ښکارېږي. یو هلک چې کباړ راټولوي که نه، هغه ګرځي په سایکل محنت کوي که نه، په هغې دې نه شرمېږي چې زه کار کوم. هغه خبره ستا صحیح ده، بلکل منم. خو زه وایم چې دا موږ ته الله پاک ډېره سخته کړې نه، په دې دنیا یې غریبانان پیدا کړي، په هغه دنیا هم بیا کېدای شي هغه دنیا زمونږ ښایسته وي. دا سوچ هم کوه، دا سوچ مه کوه چې ما دا دنیا کې سختې طی کړل یا تکلیفونه مې طی کړل، کېدای شي الله پاک تعالی هغه دنیا ښایسته کړي. اوس ته لکه تا د زلزلې خبره وکړه چې افغانستان باندې زلزله، نو ګوره پښتنو باندې ټول عمر دغه جاقونه تیر شو چې زلزله پې نه نو حکومت پې زلزله راولي، کورونه وله وران. ګوره دا د الله د طرف نه دی که نه، دې کې به څه نه شو ویلی که نه، دا هر څه د الله د طرف نه دی. کېدای شي چې باقي ژوند د هغو ښه شي، کېدای شي چې باقي خبره کومه پته نشته چې موږ صحیح نه یو که نه، یا موږ به صحیح خود ځکه به صحیح نه چې الله هم راګیر کړي وي، انسانان هم راګیر کړي، دواړو طرفونو ډازي. دا یو کس اوس دې کې ما ته کمنټ کوي ښځه په ټیک ټاک کې نه ښکارېږي. نو ځینې داسې ښځې دي چې دا اوس ورکې که نه به وایم ښه ده، بس چې ونه وایم څه ښه ده ورکې. ګوره زړګو ټیک ټاک کې ښځه نه کاري یا ټیک ټاک دا ټیک ټاک خو اوس روواتو که نه، هغه ښځو کې نه یو، هغه بې عزتو ښځو کې نه یو چې کوم غلط کارونه، غلط پنشمنټې، غلط خبرې، غلط کار دغه کوي، هغه کې نه یو. دا ښځې ته یې ویې ته هم داسې مه وایه چې ته داسې غلطه یا پلانۍ یا ډینګری، دا خبره نه ګوره تا ته الله پاک سترګې درکړې، ته اوس دې ځای کې ناست تا ټول مخلوق ګوري، ته ولې داسې الفاظ استعمالوي یا داسې کار ولې کوي چې انسان تا باندې بد ووایي.
او که بیا تاسو زمونږ مینوال یا سپورټ کوئ کیدای شي چې زمونږ بله لاره نه وي بله وسه نه وي د ټیک ټاک ته کینو چې ودرېږه تاسو زمونږ سپورټ وکړئ او ځینې داسې خلک دي چې د مجبوري نه دي او ځینې داسې خلک دي چې مړه به څوک کې که بیا څه ووایم خو بیا به وایي چې څه دې وویلې که نه ځینې کسانو د بې غیرتۍ د وجې نه هم کیدای شي پنشمنټ دی وایه پنشمنټ مې دا دی که نه خلک په دې ټیک ټاک کې نه دی په دې ټیک ټاک کې د کم د سیټ بچی وایي چې زه گیم کوي او هغه دغه کوي که نه هغه د سیټ بچی نه یو هم نه دی څه اول ځان ته که پرېږده شکل دا بس بیخي پرېږده ښه دی بس خپل خبرې کوه یو منټ زه دې ملګرو له پکتیاوال مننه قربان دې شم داسې کار وکړه نورې خبرې پرېږده چې پکتیاوال ته ویډیو جوړوي که پکتیاوال ته شل کرتې وایي چې پکتیاوال زنده‌باد بس پرېږده ټوله پکتیا زنده‌باد ماړې ته پکتیاوال خو دا پکتیاوال زما سپورټ کړی دا پکتیاوال ته وایي زنده‌باد او یا پکتیاوال ته چې کوم دی ویډیو جوړه کړه ویډیو باندې نه پوهېږم زړګا ویډیو باندې په دې نه پوهېږم که نه ماله یو هلک دا پنشمنټ راکول د دې دوکان والا ویډیو جوړه که پوه شولې پنشمنټ کې راته پکتیاوال زدران نومیږي لس کرتې ووایه پکتیاوال زدران زنده‌باد بس دا زدرانی دی زدرانی خو ما سره ډېر ملګري دي پکتیاوال زدران پکتیاوال زندران زنده‌باد پکتیاوال زدران زنده‌باد پکتیاوال زدران زنده‌باد پکتیاوال زدران زنده‌باد دا وګوره سر خوړلې زما ملګري اخوا وخته ګلونه ولي پکتیاوال زدران زنده‌باد ستا ملګری څوک دی دا سر کې څه ناسته ده سر کې څه نومیږي څه نامه یې ده ما ته یې نامې پته نشته هلک دی که جینۍ نه جینۍ ده نه هلک ده هېڅ پته یې نه لګي دا ویډیوګانې هم داسې خېجئ چې ته دغه نه یې خېجئ چې ته مطلب د ډرامو ویډیوګانې خېجئ زه ښه ده چې نه پېژنې پکتیاواله پام کوه ګورې پکتیاواله نشته څوک راسه نشته چې څوک راشي بیا زه راته وایم چې اوس خپې کلکې که نه بس ښه ده چې ته یې نه پېژنې پکتیاواله خیال کوه ښه دا شکل ډېر وران دی ګورې خیال کوه څلور کسان ګلونه ولې زړګو بازاده مننه بازیګر مننه ګلان او شکر دی ټارګېټ پوره شو تصویر نه پېژنم زه تصویر نه پېژنم خپل ملګری چېرته دا جینۍ دی لکه چې خوښه شوې ده دا تصویر والا جینۍ مې خوښه شوې نه ده خو دې دومره کسانو کې او که دا شیخ یې څه تا ته څه پته لګي چې هر څوک یې بس په ما ګران دی دې دومره کسانو کې 32 کسان یې ټول فالو کړي هغې کې زم فالو کړی تھینک یو پکتیا دا شیخ دی آیډی ته خو وګوره آیډي میلیون ده داسې نه چې کامه کوزه جینۍ ده 1 میلیون فالوور یې او که نه والله ښه دی فالو یې که که نه تم فالو کړی مې ده فالو کې ده راسه مې خوښه یې وزیرستان مننه قربان بخت مننه سید ارماني مننه ډبل دی لکانو یو پکتیاوال ته